په 190 میلیون پاوند کیس کې عمران خان ته چې دنو سزا میلاو شو. عمران خان ته 14 کال چې دنو سزا میلاو شو او بشرا بیبي ته چې دنو 100 کال سزا میلاو شو. ویډیو را سره لګه مکمل وګورئ او د نور ملګرو سره هم شیر کړئ، ضرور وسره ډیوټ وکړئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته و 190 میلیون پاوند کم کیس چې نو دا چې ونه په دسمبر کې باندې شو، دیو کوشش کولو درې پیر مخکې کوشش کړو کنه چې دا فیصله منګه اورو او دیو دا کوشش کولو چې عمران خان ډیل وکي، عمران خان بهر ملک تلال شي نو موږ بچینو دا سزا به ختم کو. خو عمران خان اخر کار لولګید کنه او هغه چې دنو ډیل ونه کو نو دیو چې دنو په عمران خان باندې 14 کال سزا وروله چې عمران خان به 14 کال چې دا په جیل کې وي او دغه نه پس په بشرا بیبي باندې هم 100 کال سزا وروله او عمران خان به چې 10 لک روپۍ به جرمانه هم ورکړي او بشرا بیبي به 5 لک روپۍ جرمانه هم ورکړي. دا غ بے غیرت حکومت ته او دا غ عدالتونه دي چې کوم چې دینو هغه غلامان دي، ځکه چې عمران خان چې دینو په هغه باندې سزا وخېجوله، ځکه چې هغه وسره ډیل نه کاوه، هغه ویل چې زما جیل خوښ دی خو زه تاسو سره ډیل نه کوم. نو نن عمران خان ته 14 سال سزا واورول شه. ډیر افسوسناک خبر دی یار، موږ سره دې خبرې سره کولای هم نشي ځکه چې عمران خان چې دینو 14 کال به نور په جیل کې وي او بشرا بیبي به هم 100 کال هم په جیل کې وي. دا نو تازه خبر راغی، افسوس خبره ده. د پاکستان په دې عدالتونو باندې لعنت ضرور ولیکئ په کمنټ کې.